پناه غوښتونکي په تودو طبیعي اوبو حمام کوي ترڅو د کډوالۍ د سختو شرایطو پر مهال ګرم وي. دا ګرمې اوبه په مرکزي بوسنیا او هرګوزینیا کې سرایو ته نږدې موقعیت لري. هوا سړه او یخه ده، خو پناه غوښتونکي وایي چې دلته حمام کول غوره دي، نه د بلازوی په کمپ کې چیرته چې دوی ژوند کوي. په کمپ کې اوبه ډېرې سړې دي، نو له همدې امله ټول مهاجر دلته راځي او حمام کوي. دلته اوبه تودې دي، هر څوک کولی شي د لمبلو لپاره دلته راشي. 2 ورځې یا 3 ورځې وروسته په خپله خوښه کولی شي چې راشي. شاوخوا 700 کډوال د سرایو جنوب په 15 کیلومترۍ کې د بلازوی په کمپ کې ژوند کوي. دغه کمپ د بوسنیا د حکومت لخوا کنټرولېږي، خو د کډوالۍ نړیوال سازمان لخوا اداره کیږي. پناه غوښتونکي وایي د ګرمو اوبو نشتوالی د دوی یوازینۍ ستونزه نه ده. زه ممکن له 1 کال راهیسې د بوسنیا په کمپ کې وم. ډېرې زیاتې ستونزې دي، د خوړو ستونزه، د حمامونو او تشنابونو ستونزه. په کمپ کې کمپلې نشته، بسترې نشته چې مهاجرو ته ورکړل شي. زما پیغام دا دی، تاسو باید د پناه غوښتونکو سره مرسته وکړئ، څوک چې دلته دي. د پناه غوښتونکو د حقونو ملاتړې ډلې وایي چې دوی په ژمي کې له بشري بحران سره مخ دي. د دوی زرګونه خلک شپه ورځ په خیمو او ویجاړو ودانیو کې ژوند کوي. پناه غوښتونکي غواړي له پولې تیر او کرواسیا او اروپایي ټولنې ته ولاړ شي، خو دلته په سړه هوا او سختو شرایطو کې بند پاتې دي.